میرمنې مې راته ویل چې یا اسلام یا اولادونه او یا کور. ریاض احمد صافی په کوم کال کې صحیح مسلمان شي؟ نور بس دی. یعنی زه غواړم چې دا ژوند بدل شي. یعنی یو خوشحالي نه وه، که پیسې وې که هر څه ویس داسې سکون نه و. په حیث د یو پوهنتون استاز د افغان ځوانانو هغه 15 لوی ضعفونه یا کمزورتیاوې کمې دي. یو ځوان یې اوس راغلی اروپا کې دې ځواني نه دې خوند واخله او دلته مزې کوه، پلار دې نشته او بل نشته، مور نشته. دا خبرې دي. مخکې له دې چې مړ شي ارمان دې چې په زړه کې چې کاش دا کار مې کړی وای خو بیا مړ وای. السلام علیکم ورحمت الله. دوستان ولادیو کې روغ او جوړ به یاستئ. لله الحمد. خوشحاله په دې یم چې نن مې یو داسې محترم استاد را دعوت کړی دی چې اکثر ورونه یې پیژني او ماشاءالله په قمر بنسټ کې یو ستوری دی او د خدمت چې الله تعالی کومه انرژي او وس او توان ورکړی دی هغه په ډېرو کمو خلکو کې استاد ریاض احمد صافی صاحب. ځان به درته معرفي کړي او له هغې نه مخکې به زه دا وایم چې استاد په قمر بنسټ کې فعلا چې دی مرستیال صاحب دی او د قمر بنسټ ټولې چارې دی مخ ته وړي. حال دا چې نور مسؤلیتونه هم ورته په غاړې دي خو دغه مسؤلیت ماشاءالله ډېر ښه مخ ته وړي. الله دې نور هم همت ورکړي تر څو پورې د غریبو غرباو همداسې همیشه خدمت وکړي. استاد ستړی مه شي. مننه ورور. اول تا ته ټولو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. استاد ډېر جدي ناست دی، که چېرته لږ ذره خبره جدي ده. ښه څه شي جدیت دې راوړی د خبرې؟ انټرو دې ډېره جدي وکړه. نه جدي خو انشاءالله دومره نه وي. هغه څه مې ویلي چې باید زیات وایم. تاسو د دې رسمیاتو ته لاړې که نه؟ نه صافی صاحب خو په ډېرو القابو باندې باید ونازوو خو مخکې له دې چې موږ شروع کړو صافی صاحب نه به وورو. صافی صاحب که ځان معرفي کې تعارف ته خو ضرورت نشته، بیا هم هغه فارملیټیز پوره شي. بسم الله کوي. ما نوم ریاض احمد صافی دی. ډېری ملګري مې پیژني یا نه پیژني او دلته افغانستان کې زیږېدلی یم. درسونه مکتب مې ابراهیم خلیله لیسې کې ویلي، احمد شاه بابا کابل کې کې 2008 کال کې ته فارغ شوی یم. بیا همدغسې 2 کاله مې هندوستان کې تیر کړ، د تحصیل کوی نو تحصیل ته به لاړ شو. بیا لیسانس او ماسټري مې لندن کې وکړه. ډېره مننه. خلاصه زیږېدلی په کابل کې؟ نه زیږېدلی یم لغمان شریف کې. لغمان کې ختم د لغمان یې او په لغمان کې بیا د کوم ځای؟ لغمان کې بیا د علیشنګ یم. ښه د علیشنګ. اوس نو چې هغه نو ماشاءالله استاد په 2014 کال کې ریاض څوک و؟ 2014 کال کې ریاض 2014 کې داسې فکر وکړه لکه نه وای چې مسلمان شوی یم. زما هدف دا دی چې تاسو هند ته په کوم کال کې تللي وئ؟ زه 2010 کې تلم. 2010 کې څونه وخت په هند کې تیر کړی؟ 2 کاله وم هلته. هدف دی د هند د تګ څخه څه؟ تحصیل عموما ځکه چې کابل کې مې یو خصوصي پوهنتون کې درس شروع کړ. بیا ملګرو ویل چې راځئ لاړ شو هندوستان ته. ښه ملګرو ویل که کورنۍ فیصله؟ ملګرو فیصله دا وه چې ځو هندوستان ته. بیا فامیل هم ومنله چې درس ته ځي مشکل نشته. بیا لاړم هند ته. زه وم یو څه نور ملګري و ډېری. بیا لاړو هند ته. هند کې هم پونې ښار کې و. هلته هم میډسام چې مایټي کالج دی یو د بهترینو کالجونو څخه و. هلته مې اداره او تجارت بخش کې د درس شروع کړو 2010 کې. 2010 تر 2016 پورې؟ 2012 2 کاله. کالج دی ویلې 2 کاله؟ 2 کاله پوهنتون و. موږ د پونې پوهنتون لاندې و خو بیا لکه هلته چې لاړم بیا هغه ځینه بیا لږ هغه زیاتېږي که نه، جذبات زیات شل. بیا مې ویل چې درس ته باید لاړ شم اروپایي هېواد ته. 2010 کال کې هند ته په خپل شخصي لګښت لاړې که د بورس له لارې یا سکالرشپ؟ نه شخصي مصرف. شخصي مصرف. اقتصادي ژوند مو څنګه و؟ خو الحمدلله. دا اوس چې ریاض احمد صافی کوم ځای کې دی او دا ماستري او دا ټول زما د پلار برکت دی. همچنان مور مې ځکه چې ما مور په کلي کې معلمه هم وه. ښه ماشاءالله. ښوونکې پاتې شوې او مکتب کې هلته درسونه ورکول انجونو ته په کلي کې. انجونو مکتب و. بعضې ډېر ښې خاطرې دي د هغه وخت سره. زما یو ښه خاطره درته وایم. آیاتان راغلي یو وخت به ډېر خوشحالېدلو. آیاتان مکتب ته راتللو، خرما به یې ورکوله، بسکټ به یې ورکول. آیاتان راغلي مکتب ته. یو ریاضي سوال یې لیکلی و، وایي چې دا څوک حلوي.
نو هغه ریاضي سوال ته ما لاس جګ که زه تختې ته نه رسېدم ځکه مور مې معلمه وه نو ما سره مې کور کې درس ویلی نو هلته لاړو هغه سوال مې چې حل که هغه وخت کې زما د کلي نوم بلو زما کلي نوم اټکل اټکل او لکه پښتنو نومونه و اټکل او سرګن کاکا زوی همداسې ماما زمن نومونه نو هغه آیت پوښتنه وکړه چې د ده لیاقت وګوره او دا نوم وګوره دا نوم نه دی د ده نه وروسته د ده نوم عبدالله دی بیا عبدالله زما د نیکه نوم نو ځکه بیا اصلي نوم خو مې ریاض احمد و بیا پاتې و همداسې د کلي نوم اټکل په نامه او د هغې موضوع همدغه د کورنۍ تشویق و چې بیا لاړو هند ته هند کې هم د اداره او تجارت بخش کې 2010 نم چې شروع کړه 12 کې بیا زه لاړم صافی صاحب وبخښه دغه د هند تک هلته 2 کاله پاتې کېدل هلته ژوند هغه به م راته ووایي چې ژوند څنګه تېره دی تا په ذهن کې څه و لکه اوس چې کوم ریاض احمد صافی د هغه وخت کې کوم ریاض و دغه ټول که ته راته څه ووایې زه به غوږ ونیسم ته د قصو که زه به چای مڅکم من عموما ځواني دوره او یو د هند ته هغه وخت ټول پوهېدو اول چې زه هند ته کته شلم هغه ډېر اوږد داستان دی هلته ډېر زیات ستونزو سره مخ شلو نوی یو ځي ته تللی وم لږ ووایې ښه ده او عموم داسې و چې هند کې زه ښکته شوم اول ډېری خلکو دا فکر نه کوه چې زه افغان یم خالجیانو هغه ګوره ہے او ګوره ہے لږ لږ اردو مې یاده نه وه هلته پکې ورک شوم د دلي کې ورک شوم په میدان هوایي کې میدان نه ووتلم لاړم بیا دلي نه ممبۍ ته تلم څوک مې نه پېژندل یوازې وم یو څه ملګري وو بیا په ډېر سختي پونې ته ورسېدلم او پونه کې مې همداسې ډېر اوږد داستان و 1 ساعت او ریل کې ټولو راته داسې کتلې عجیب و غریب او زه هم داسې هغه ټول تور او تاسو سپین اول ځل و او زما عمر هم کم و هغه وخت کې زه مکتب نه لغمان نه مې سپارچه چې دلته کړی او کال مخکې شوي نو وخته فرق شوی نو دا د هند عموم دغه ژوند ما ته داسې عجیب غریب ښه دلته فلمونو کې کتل او هلته هغسې نه و د اوږد سفر و خو زه یو خاص هغه ملګري کېدی شي اوس هم بعض سره تماس کې بعض سره نه یم ریکشه کې د هوټل نه ووتلم ریکشه کې ناست یم 2 هلکان مې ولیدل مال ورور افغان یې ویلي و بس کته شوم غاړه مې ورته ورکړه مال زه دغسې راغلی یم څوک نه پېژنم هغه هلکانو یو میاشت زه خپل کور کې ساتلی وم لکه بېچارهګان را سره تلل یو ورور د لوګر و یو ورور پکې فکر کومه د قندوز و یو ورور پکې د هرات و نو بیا یې ویوړم پولیس کارونه راته خلاص کړ پانتون کارونه راته خلاص کړ بیا راته ویلې درس ته راغلی کچکر ته راغلی څنګه حساب دی بیا راته ویلې ایم آی ټي او کالج و هغه کې 12 افغانان یې هغه کال منل وي هلته لاړ شه بیا لاړم ایم آی ټي کالج ته ځکه شخصي افیسونه یې جګ نسبت نورو کالجو ته بیا هلته هم درس شروع کړو خو عموم داسې و ځواني وه هغه فکر داسې نه م چې تلي و هلکانو هندوستان هم همغه وخت و او هغه نوي خلکو خبره ځانونه راته د فلم هلکان ښکاره کېده که نه فلمونه هغه وخت داسې و چې د کابل کې عموما په ټول کابل کې هم هندي سیریالونه و هندي فلمونه و بازارو کې کورونو کې مکتب د چینلونو کې د تلویزیونو کې لکه مارکیټ هندوستان نیولی وروسته بیا دا ترکان او نور سیریالونه راغل خو هغه وخت ټول مارکیټ د ترکان هندیانو نو هندوستان یو سیریال په نامه د تلسی او پرینا او تلسی او نه پیغام څومره او خل به چې 9 بجې شول ټول به ورته ناست و بیرون ته به څوک نه ګرځېدل احمدشاه بابا مینه کې برق نه و نو زمونږ د کوڅې سر کې یو جناتور و دا بیا په ژمي کې نه لګېده بیا دا هلکان خپل اخلاص کاو که نه جناتور چې تر څو هغه سیریال تیر نه شي هر چا به انډل چې هغه برق دا جناتور چالان شي برق راشي چې تلویزیون چالان شي سیریال تیریږي ډېر عجیب وخت و صافی صاحب تاسو ویل چې بیا هلته داخله شوه هلته اوسېدل شو د هغه ماحول څنګه و هغه ملګري څنګه و توجه دین طرف وه نه وه که نه پاک سره خبرې وکړو ښه به یې ځکه دا ستا ژوند زه غواړم ځوانانو لپاره یو مثال شي چې یو انسان څنګه په کوم لاره باندې روان وي او بیا 180 درجې دې خوا راتاویږي که نه نو که چېرته داسې ټول داسې نه چې بیخي دین نه مې وباسئ خدای دې نه کړي پاک سره وغږي ښه به یې عموما لمونځ کې لمونځ دې کوه نه کوه څه کول دا ټول شیان ووایه که نه عموما الحمدلله مونځ خو م کوه مونځ په هر حالت جمعه خان وی که اختر نه پوره مونځونه هم کول خو هغه ځواني طبیعت اوس هم هلکان دي سینما ته به تلو ملګري به وو چکرونه به هم سره وهل پانتون ته به تلو پانتون کې به پارټیانې وې ځکه هندوستان کې خپل فیسټیوالونه به وو دا نیشنل ورځې به وې عموما دا د ملي ورځې به افغانانو به خپل اټن کوو نیپالیان به وو عربان به وو یمنیان به وو د ډېرو ملکو خلک به موږ سره صنف کړي نو هغې خپل پارټیانې وې بیا زه یو ملګری مې وو موږ په فیشن شو کې وو هغه وخت کې فیشن د افغاني کالیم په کالج کې ښکاره کوم بیا به راوتلو هغه شوګانې وې یعنې عموما د هندوستان پانتون دوره یې هندسې خو الحمدلله ملګري وو
ښه ملګري وو، مخلصه ملګري هم وو، مزګزاره ملګري هم وو. زموږ یو ملګری و، هغه په هغه وخت کې ډاکټر ذاکر نایک شیان ډېر اولیدل، د هغه به ګیره واخیسته. خو بیا هم ملګرتیا وه. شیخ به یې غږ کړه ورته یا به یې څه غږ یا به کول؟ شیخ یا به یو شی یا به بل شی، خو هلکانو ملګري وو، ډېر ښه ملګري مو، ډېر ښه خاطرې هم دي. اوس هم ډېر ملګري شته، بعض سره تماس کې یو، ډېر افغانستان کې دي، ډېر خارج کې دي. خو عموما هم منځونه هم کول او کله به هم کول او کله به هم نه کول، یا به دا عموما تحصیلي دوره یې لکه ذهن ډېر دې طرف ته نه و؟ نه عموما دینداري طرف ته نه و، ځواني و نه، هدف هم ځواني و او هندوستان هم و، هلکان او نوي تګ هم او خارجیان هم و هلکان. او موږ ته به خلکو ټولو د خارجیانو هغه کوو که نه، موږ به لږ لږ ملګري ډېری زما شوخیانې ورته په یاد دي، ډېر شوخي چې به هم کوله. بیا به هم پولیسو چا نیولو، بیا به هم ویلې کشمیریان یو، چې افغانانو نوم بد نه شي. د افغانانو مخ دا چې صحرا خو کشمیریان ته ورته ده. بیا 2 کاله هلته پاتې شو. 2 کاله پاتې شو. بیا ما مخکې درته ویل که دا خبره سره پاکه ووایو انشاءالله، د هند نه انګلستان ته یا لندن ته تګ په کم نیت باندې و؟ او عموما د اول خو دا فکر و چې اروپا ته لاړ شو، ځکه د ځینه هند ته لاړو، نو هند کې م درس ویلې. بیا مې ویل چې یاره اروپا ته لاړ شو، پوهنتون ووایو، هغه ځي امکاناتو نه م استفاده وکړو. اول ته هم چې کوم امکانات یې، هغه وخت کې م ویډیوګانې وې، هلکان به وو، چکرې به وې، اروپا او مزې وې، چړچې. موږ به ویل راځي دا مزو کې موږ هم لږ ونډه واخلو، برخه واخلو. ګیره خو دا وخت کې ښه رایله؟ نه ګیره مې نه وه وخت کې، لږه کمه وه. سټایل خو دې پکې وهم، ما یو عکس لیدلی و فرانسوي سټایل دې پکې داسې وهلی و. هغه وخت کې ګیره مې لږه کمه وه هند کې، بیا لږ سټایلونه م وهل که نه. نو بیا لاړم انګلستان ته. دلته انګلستان ته هم په خپلو مصارفو لاړې؟ خپل مصرف باندې لاړم انګلستان ته. تقریبا څومره مصرف دی هغه وخت کې شو؟ او شاوخوا 25,000 شاوخوا ډالر لکه چې شوی و. په تحصیلي بورس، تحصیلي فیس و، پوهنتون فیس و، بانک سټیټمنټ او نورو مسایلو. بیا 2012 کې لاړم هلته. انګلستان ته لاړې، څومره وخت بعد بیا دا مسیر مکمل تغییر سو چې بیا ورو ګیره، بیا دعوت طرف ته، بیا لمونځونه، روژې؟ د انګلستان ډېر عجیب سفر دی زما، ځکه بعضې وخت یو استاد راغلی و د کاناډا نه، دکتور علامي، نو هغه ما ته ویلي وي چې ما الله په کاناډا کې پیدا کړ. نو افغانستان نه تللی و، بیا اوس 40 کاله وروسته راغلی و افغانستان ته. نو ما زه به هم ډېر ملګرو ته یم چې ما الله په انګلستان کې پیدا کړ. هغه ډېر اوږد سفر دی. سفر داسې و چې زه کله ورسېدلم، پوهنتونونه ستونزې خپلې درلودلې، جامع نوې وه، او موږ هم ډېر داسې د یو قید ټولنې نه تللي وو چې هر څه، یعنې ډېری خلک د خلکو لپاره ژوند کې خلک بس وي، دا دی او هغه دی او کاکا دی او ماما دی، خپلوان دي. هلته یو ځل نه ځې ته یو ځوان او ټول ازادي درته ده، هر څه درته شته، کور کې درنه څوک پیسې نه غواړي، فامیل درنه پیسې نه غواړي، تحصیل ته تللی، درس ته ځې، پوهنتون کې در سره د 20 ملکونو خلک دي، ترکان دي، عربان دي، بنګالیان دي، هندیان دي، د نړۍ هر ځینه اروپایان دي، صنف کې ځې، ډېر داسې یو عجیب ماحول دی. نجونې هلکان هر څه ګډوډ، هر څه ګډوډ حساب وي. هغه جامع هم همدغسې یو ځل نه یو ازاده جامع ته ځې چې عمر کې تا ډېر شیان نه لیدلي، خو ولې یو ځل نه ته یو ټولنې ته کته کېږي چې هغلته هر څه ازادي ده، د هر څه ازادي ده. د هندوستان نه د هغه ځای کې ځان درته بیخي ډبل هیرو راایسته؟ او هندوستان خو بیخي بیا هم یو هندوان به دې لیدل یا ډېری کم افریقایانو، خو هلته فکر وکړه چې د ټول نړۍ خلک پکې دي، د نړۍ پوهنتونونو په سطحه. نو عموما په انګلستان کې بیا پوهنتون دوره شروع شوه. ما غوښته چې ACCA وکړم، بیا مې یا غوښته چارټرډ انسټیټیوټ اف منیجمنټ اکاونټنسي، ما چې مال زه به اکاونټنټ شم. بیا مې هغې 5 پیپرې پاس کړې. بیا هلته قیودات سختېدل، ورځ بل محصلینو باندې قانونونه سختېدل چې تاسو که چېرته مثلا 6 میاشتې کې یو مضمون نه یي کامیاب کړی، بله ویزه نشئ اخیستی. بیا ملګرو فیصله وکړه چې راځي بیرته ځو لیسانس ته. بیا بیرته هم د سر نه لیسانس شروع کړ. د سر نه لیسانس شروع کړ، کور نه تایید من دا تاکیدین دا وه چې باید درس ووایي. بیا لیسانس دوره شوه، لیسانس کې هم ډېر ښه ملګري وو، دا دوره شروع شوه. خو عجیب داسې و چې دا هر څه وو، یعنې پیسې م وې، امکانات مو، ملګرو سره ګرځېدو، پاکستانیان، بنګالیان، هندیان، یعنې د کوم نړۍ خلک، ترکان ډېر زیات انډیوالانو مو، ترکان باندې به ګرځېدو. همدا هندوستان ژوند و، سینما ته به تلو، کنسرټونو ته به تلو، چکرونه به م وهل، ګرځېدلو ډېر ملګري وو، ډېر افغانان ملګري وو، ګرځېدلو به، سفرونه م کول. نو عموما دغسې یو شوخ ژوند و، ځکه نوې رنګینې وې، نوې ځایونه یې، سړی ازادي که نه، ښایستونه وو، ښایستونه یې سړی پکې ورکي، پاکې هوا وه، خوراکونه وو، هر څه ازادي که نه.
دا هر څه په موجودیت کې ما مخکې دا پوښتنه وکړه دا مسیر څنګه یو ځل دې خواته د دین طرف ته راواوښته دعوت طرف ته راواوښته ریاض احمد صافی فرنچ کټینګ او سراتي سټایلونه شو کې دی ولاړو څنګه یو ځل د مسجد کونج طرف ته راغی دا کیسه راته یو عجیب قصه درته وکم په وبخښه په خلاصه ډول ریاض احمد صافی په کوم کال کې صحیح مسلمان شي زه به یو قصه وکم چې ژوند نه مې نه هېرېږي موږ به ملګري ناستو نو همیشه به یو بل ته سګرټ ورکوو سګرټ یې ویل او چې دا وخله او ملګری او ځوان او دلته راغلی او دا د اروپا ده خو کله کله داسې ملګرو منځ کې شوقي به موږ ژمي کې سګرټ څکه عموما د سګرټ نه دلته راغلم افغانستان ته نو سګرټ د سکل عملی شوی وي عملی نه وم خو لکه ملګري چې به یو ځای شل چې وخله یو سګرټ واچو یا به لډو به هلکانو کوله یا به یې قطعې کول یا به ډوډۍ وه یا به ژمې و یا به چکر وخو یو سګرټ به هم پکې څکه نو دا سګرټ یې راکړه زه دلته کور ته راغلم خویندې مې راغلې وې رخصتي وه نو لاړم داسې مې اشتها راغله سګرټ ته مال دا اوس په دې شپه کې سګرټ د کومه پیدا کوي او دا کور کې څنګه څکې او کور افغانستان ته راغلی خو لاړم په ډېر سختي مې یو سګرټ پیدا کړه بیرون نه دا سګرټ مې اوس کو چې راغلم نو هغه خور مې وي وایي دا خدای وهلي وي 11 بجې د شپې هم سړک کې سګرټ وهي نو موږ به هم کې ناستي نو دا سګرټ ما وهلی و ګراج کې پټ هغه بوی راته برې نو چې راغلم نو دنه مې مور خبره شوې وه زما په جیب کې لږ سګرټ مات و هلکانو نو مور کېنولم وایي ګوره زویه ته دې ته تللی خو ډېر نصیحتونه وکړ وایي که چېرته دا پرې نه دی نو زه د پلار خبرو نو ما ورته ویل زه خیر مورې زه نه وهم خو دا کله کله ملګري هغه یې وایي نه خو دا خبره ده اوس پلار ته راته کړې نو دا داسې وخت دی نو چې زه داسې فکر کوم چې پلار مې خبرېږي د سګرټ موضوع نه نو ما اوس یعنې ځان سره فیصله وکړه چې یو هفته بعد مې بېرته ټیکټ دی ځمه نو دا یو هفته به زه بیخي سګرټ هلکان سره نه وهم چې ما نه بوی م را نه شي و عطرم وهو هر څه یې د سګرټ به یعنې هېڅ اوس موټر کې ناست یو میدانوي طرف ته روان یو پلار مې دا نصیحتونه کوي چې ګوره که کومه ورځ مې ستا لاس کې سګرټ ولیده خپل کار به کوې خپل به کوم او نه د زوی پلار یم او نه مې زوی نو اوس دا پلار ما ته نصیحتونه کوي او زه ځان سره یم چې څه وخت میدان ته ورسېږم کابل کې به یو ګرڅ واخلمه دلته خو مې اخیستی هم ونه شو اوس بیک کې هم راته تلاشي که ځکه هلته قیمته دي اوس زه دې چرت کې یم چې ذهن داسې اماده کوم چې کله سګرټ اخلم او دلته دا پلار نصیحتونه کوي چې ګوره زویه دا دی او دا دی نه خو لنډه داسې نه چې خلاص شم د کابل میدانوي ته چې ورسېدلم اول مې یو 2 ګرسه ورته واغېستل نصیحت نه وروسته دوه ګرسه مې واغېستل بیک کې مې کېښودل اوس دا چرت وهمه چې دوبۍ میدانوي کې دننه یو طاق دی سګرټ وهلی شي زه اوس وایم چې دا دوبۍ میدانوي ته څنګه ورسېږي چې دا سګرټ را خلاص کړي بس خو لنډه دوبۍ ایرپورټ ته چې ورسېدلم دننه لاړم ما سګرټ کوټه کې مې 2-3 دانې ووهل او ځان سره مې ویل مال دا څومره سخت کار دی دا څه لانجه ده خو عموما چې کله اروپا ته بېرته لندن ته ورسېدلم دا هلکانو ملګري یو ورځ همداسې لاره کې تېرېدم خلکو د اسلام دعوت کو خلکو ته اسلام کارډونه بروشرې ورکولې هغه ورکولې د هلک ته مې داسې وکتلې دا هلک مسلمان نه و نو یعنې ما ته داسې سوچ کو چې یعنې د اسلام پوښتنې وکړي یا هغه وکړي نو ما ونه پوښتنه مو کړه مال څومره وخت کېږي چې مسلمان شوی وي 2-3 کاله او داسې قرآن آیاتونه به یې ویل عجیب خو ما دا داسې تېر کړه مال زه دا ملایان دي بس سړک کې خلکو ته اسلام دعوت کوي انګلستان وګوره راغلی یاستې او دلته خلکو ته لاړم بله ورځ بیا همدغسې فیسبوک کې یو ملګری مخې ته راغی چې دعوت دی او څه کنفرانس دی بیا کار ته لاړم کار نه چې راوتلم بیا خلک ولاړ دي او خلک اسلام ته دعوتوي ذهن کې مې وګرځېد مال دا خلک چې شته ولاړ دي ته راځئ او چکر ورڅنګ کې لاړ شه خو لاړم ورسره کېناستم دا په د کرنر اف سپیچ دی که چې هغه کې نه هغه سپیکر کارنر نه نو عام ځایو کې دا ساحه کېدای شي ورونه لندن کې چې اوسېږي ساوتال کې ډېر هلکانو خو لاړم ورسره کېناستم دعوت شروع شو نو د اسلام خبرې شوې او دین او دا خبرې وې خو زه لږ داسې پوه شوم ځان سره مې احساس وکړم مال ریاض هغه وخت 22 کال مال 22 کلن یې نه په قرآن پوهېږي دا خلک درنه پوښتنو کې څنګه مسلمان یې نه پوهېږي دا سړی 3 کاله مسلمان شوی دی په قرآن پوهېږي په ترجمه یې پوهېږي په معنا یې پوهېږي خلکو ته دا ثبوتوي چې دا د الله کلام دی او ته هېڅ نه خبر نه یې او ته دلته راغلی چی لپاره ته راغلی درس ته اوس دا ملګري وګوره هلکان وګوره پلار درته وایي سګرټ مه وهه ته سګرټ وهې نو عموما دا پوښتنې مې ذهن کې ګرځېدلې چې دا رښتیا هم د هدف دا دی چې ښځه اروپا ته راغلی دا هدف دی دا ژوند دا دی دا ګرځېدل دا خو ډېر ذهن باندې مې داسې بوج غوندې راغی
یو شپه پاسېدلم ډېر زړه مې تنګ و مال چې دا نو څه ژوند شو چې راغلی دا خلک رښتیا هم اسلام لاړم. عموما خو هغه وخت کې پاسېدلم یو 2 رکعته مونځ مې وکړو تهجد الله ته مې ښه وژړل د زړه د خلاصه مال چې یا الله بس نور بس دی یعنی زه غواړم چې دا ژوند بدل شي یعنی یو خوشحالي نه وه که پیسې وې که هر څه ویس داسې سکون نه و ډپریشن یعنی هغه قلبي اطمینان نه سکون او اطمینان په زړه کې اطمینان بیل شی دی یو قلبي اطمینان هغه ورونه چې مسلمانان شوي هغوی سره بیا سړی پوهېږي خو عموما دا او سګرټ مې واغستل مات مې کړ مال چې نور مړ کېږم هم نیس کم اوس ملګري دي سهار زنګ راووهي چېرته یې والکه او هغه هلکانو به ما سره ټوقونه لغمانی ویلې والکه لغمانی چېرته ما به ورته ویلې کور کې راکته شه موږ راغلو موټر کې خو لاړم شروع مې وکړو تحقیق مې وکړو چې یعنی که غواړې ځان تغییر کې څه باید وکړې نو ما مطالعه هم ډېره کوله کتابونه مې لوستل مال څه باید وکړې مرحلې چې لاړم د استادانو کې درسو ته کېناستم چې ته غواړې تغییر وکړې څه وکړې اول کار دا دی چې ته به هغه ملګرتیا پرېږدې هغه ملګري چې بېلارې دي ځکه ساحه به ته بدلې حالات به بدلې دې ملګرو سره مې مکمله ملګرتیا قطع کړه داسې قطع چې نه مې تلیفون او زنګ یې راته ویل چې ډېر بې غیرت انسان یې او ډېر نازوانه یې ملګری نه یې دا یې دی مال چې هر څه تاسو یې زه یم خو نور تاسو سره نه ګرځم همدغسې دا وخت تېرېده د دعوت ملګرو سره شلم جالبه دا ده چې کله عام ګرځېدو هېڅ چا راته څه نه ویلې هېڅ خبره نه وه یو پلار مور نصیحت کو چې زویه درس وایه نه د پیسې زموږ په کار دي درس وایه خلکو ته خدمت وکړه اول نن دا د دوی نصیحت بس نور چا رانه پوښتنه هلته خپلوانو ملګرو پوښتنه نه کوله چې کله دعوت بخش ته شلم بس ټولو راپسې راغل چې ګوره ځوانې آینده لرې او دلته دا دعوت خلک صحیح خلک نه دي دا نه پیغم کوم ملک ته دی لیږي او داسې دي او داسې عقیده دې خرابوي او دا دی او ته یو ځوان یې اوس راغلی اروپا کې دې ځواني نه دې خوند واخله او دلته مزې کوه پلار دې نشته او بل نشته مور نشته دا خبرې د مونځ دی او عبادت دی او الله دی او دا خبرې وي زړې خبرې دي او دا تېرې کوه بعضې به ویل زړې به بولالې دي نو ما به ځان ته ویل چې دومره کارونه هم کول یو هم غږ نه کوه اوس چې لږ سمې لارې ته رابارل شوي خو دا خبرې م پرېښودلې یو دفعه چې تلم پلار راته نصیحتونه کول چې مزه بل ځل چې راتلم نو زه ګیره مې موا نو دلته م ټول کور کې حیران و دلته ملګري حیران وي موږ ته لندن ته داسې ملګرو ویل موږ ته لندن ته لېږلی چې درس وی ماسټري وکړي راشي چې صحیح مزې وچړچي وکړو ته وي بېرته ملا راغلی نو دلته هم ملګري فرق کو بیا هلته هم همغسې شو نو عموما د دعوت ملګرو سره شلم او خصوصا هغه ورونه چې نوي مسلمانان شي وو د دې خوند چې مې ولید دا ژوند مې ولید هغې چې کوم عبادت نه خوند اخلي او عموما بعضې هغه کې راضي که نه وي چې کله ته پوه شوې چې ایمان څومره خوږ دی بیا پوهېږي چې ګناه څومره ترخه ده نو ته چې هغه واقعا الله وپېژنې او سیرت او رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه او ژوند او د اصلي د ژوند په معنا پوه شې او بیا پوهېږي چې اصلي ژوند څه دی دلته عموما ډیری ورونه موږ یو میراثي مسلمانان پیدا شوي وو کورونو کې پلار مې مسلمان دی زه مسلمان پلار پسې که زوی مونځ وکړه مانځه کې ولاړ یو کله یو ځي ته ګورې کله بل ځي ته ګورې او ډېرو مسایلو نه یې خبر هغه اصلي تقوا نشته هلته خلکو سره زه به یو ثانیه درېدلم ملګری به راغی برادر وروره ولې ولاړې ولې وي ذکر وایي څو ثانیې دې ضایع شوې څو ثانیې وایي دا وایي ذکر وکوي ته ولې یو ورځ مې یو ملګري ته ډوډۍ راوړه مال زه ډوډۍ خورم ډوډۍ مې ورته راوړه وایي زه یې نه خورم بیا مې ورته ویلې وخوره مال نه یې خورم ډېر شله و بیا اخر یې ما ته ویلي نن پنجشنبې ده زه روژه یم پنجشنبې روژه دوشنبې روژه مسواک ذکر اذکار صدقه د مسلمانانو ته ښه ګمان شپې تهجد منځونه د مسلمانانو ته خیري کارونه یعنی دومره اخلاص او تقوا د هلکانو کې وه ما به ځان ته ویل چې دا وکړه یو ملګری مې و عبدالله نومېده ده ته به عیسویانو ویل چې ته عیسی علیه السلام غوندې ښکارې دونه زیړ ویښتان یو ده به عام ځي کې لکه فکر وکړه لکه پلخشتي غوندې یو ځي کې عام ځي کې قرآن به داسې لاس کې نیو وایي څوک په دې کتاب کې شک لري چې دا د الله کتاب نه دی زه ورته ثبوتوم دا عیسویان به ورته راتلل ده به د عیسویت خبرې اول ورته وکړي چې عیسی علیه السلام وایي مزه عیسی علیه السلام منم مینه ورسره لرو همدغسې کتابونه او دا زه به د حیران یم ما زه ورته لاړم مال عبدالله ورور مې ورته ویل مال ته 4-5 کاله کې خلکو ته دا ثبوتی چې دا قرآن د الله کتاب دی زه 23 کاله کې د دې په معنا نه پوهېږم نو ما ته ویلي ورور وي دا اسلامي هیوادونه بعضې یې هندسي نو اوس هم سره وخت دی
وی ځان کې تغییر راوله. ما سره ټوقې وکړه وی کله کله چې دا خط درته راځي د دولت لخوا نه چې په انګلیسي نه پوهېږې وی دا خط په معنا نه پوهېږي که نه یو چاته ځي زر یې واړی وی هو زر یې واړی لکه ټرانسلیټ کې ټرانسلیټ چې دا چې شی وخت دونه ټکنالوژي خو وه یعنې ته دا خط وی په معنا خو کله وی دا دې فکر کړی چې د الله دا کتاب لیږلی څه لپاره لیږلی چاته دې وړی چې دا چاته دې وړی چې دا ماته ترجمه کړه د کې څه احکام دي په کومو امر کړی د کومو نه منې کړی ما څه راته ویلي دي هر انسان اوس عموما تاسو چې عادي او ټکنالوژي او شی اخلي فکر وکړئ یو دا اخلي یو چې شی اخلي هغې سره یو بوکلیټ راځي یو کتاب راځي یو نقشه راځي دا څنګه استفاده وکړي څه یې وکړي څه یې ونه کړي عادي خبره یو کالي اخلي یو جامپر اخلي لیکلي څنګه یې ومینځي څنګه یې وتوکي څنګه یې دا کې هر څه پکې لیکل شوي نو اوس یو انسان الله خلق کړی دی فکر کوي د لپاره ویل شوي نه دي چې څه وکړي څه ونه کړي څه دا وکړي زما ملګری مسلمان شوی ډېر تکړه هلک و هغه نه به هم وختونه کوم بیا ډېر جالبې قصې کولې او دغه شیان بیا انسان ته انرژي ورکوي نو هغه ویل ما چې کتاب ولوسته قرآن وي دا داسې و لکه یو څوک چې تا ته حکم کوي چې دا کار وکړه دا مه کوه خو که دا وکړې دا دې په خیر دی او آخرت دې ورسره ښه کېږي خو که دا وکړې دا تا ته دنیا کې هم تاوان کوي آخرت کې هم تاوان کوي تاوان هم ځان ته رسوي ځان ته هم تاوان رسوي خلکو ته هم تاوان رسوي نو عموما د دې خلک چې مسلمانان شوي د دوی ډېر جالبې قصې وي او هغه ځای کې تعصب نه و من کې متاثر هم د دې خلکو نه ځکه تشویح چې و که نه ځکه دوی مسلمانان شوي 4-5 کاله پلار یې کور نه ایستی و هر څه ویستي و داسې پلرونه مې ولیدل چې وي مېرمنې هلک راته سړي راته ویلي چې مېرمنې مې راته ویل چې یا اسلام یا اولادونه او یا کور او په هغه ملکونو کې فامیل دا ستا ټوله هغه دی ستا ژوند دی کور دی مېرمنه دی اولادونه دي یو مېرمنه د 2 اولاد دا ستا ټول ژوند دی مېرمنې ورته ویلي یا اسلام یا منګ خو دا ورور بیک خپل اغستی خپل مېرمنې پریښې د فامیل خپل پریښې د اسلام لپاره او الله تعالی بیرته ورته د قرآن حافظ او مېرمنه ورکړې مسلمانه چې هغه نه بیا قرآن زده کوه بهترینه بدیل نو دا عموما دا ژوند د دې ځوانانو د وجې هغه ورونه چې هلته دعوت کې د دوی د وجې مکمل زما ژوند هم بدل شو دوی سره ناسته د دوی علمیت نه بیا به درس مې دوی نه ویلې فکر وکړه یو سړی مسلمان شوی پلار نیکه مسلماني او زی چاته چې نوی مسلمان شوی هغه نه درس وایي نو دا ډېر داسې تعجب و بیا به مې استادان کوو که ډېر استادانو درسونو ته تلو نو بیا الحمدلله ډېر یو ښایسته ژوند شروع شو یو زمونږ افغان و ملته وی درولم پوښتنې رانه وکړې ما ته وی دا ګیره او دا اسلام او دا ټول دروغ دي او خوشې لګیا هستئ ځوانان هستئ راغلي هستئ مزې وکړي وي دا وي سترګې به دې پسې بیا افغانستان کې ووځي ډېر عجیب ذهنیت جوړ شوی و داسې ځوانان چې سپین ږیرو دا حال و نو بیا ځواني کې خو دا عموما چې الحمدلله زه یو هغه تسلیم ما کې یو بیل سکون پیدا شوی داسې یو سکون پیدا شوی یو بیل سکون داسې وخت راغلی ته باور په الله وکړه چې ما ته هلکان راغلي انګلستان پاسپورټ ژوند پیسې موټر دې پښو ته مې غورځېدلي جړلي وی د ژوند نه مې وباسه انګلستان پاسپورټ یې درلودو موټر یې درلودو ژوند یې درلودو کور یې درلودو هر څه یعنې که د جنکیانو حساب به دې کوو داسې فکر وکړه چې د باندې د حساب د نجونو نه ښایست ته دې ورته کته ژوند ته دې ورته کته ځواني ته دې ورته کته باډي ته دی راغلی وي چې زه تنګ ما ته راغلی وي ما ته کېناستو په ژړا شو داسې جاړي وي زه ځم خودکشي کوم ما ورته ویلې ولې وی تنګ شوی یم نور ما ورته ویلې تو د ډېرو ځوانانو په حساب یو هیرو یې پاسپورټ د انګلستان لري فامیل د دلته دی موټر لري ژوند لري قمار وهې کاروبار کوي هر څه چې په نړۍ کې تو غواړې تا سره شته نو تو ژاړې ولې او دا دومره امکانات لري بیا ولې وی ما یو هفته وی یو 2 میاشتې غواړم تا سره صرف وګرځم وی ستا چې دا کوم ملګرتیا ده دا خلک دي ستا دا ناسته ده ستا دا ولاړه ده ستا دا مانځه کې دا سکون ګورم وی زه دې نه ډېر متاثر شوی بیا به مې ورته ملګري وو خو نصیحتونه هم کوو ځکه یو ځای کې هم کار کوو کله به یو سوپر مارکیټ کې هم کار کوو کله بل ځای کې هم کار کوو نو ډېر عجیب و یو بل قصه درته وکړم هغه هم ډېر عجیب دی ما یو چا سره کار کوو هغه کس د آیرلینډ نه و آیرشی و پال نومېده اوس مې په یاد دی یو ورځې پیسې ډېرې راکړې کار کې هفته مې چې پیسې حساب کړې 50-60 پاونډه یې ډېرې راکړي و زنګ مې ورته ووهم مالې پال بونس دې راکړی که پیسې که غلط شوی وی ولې مالې 60 پاونډه دې ډېر راکړي وی ډېرې مې درکړي غلط شوی دا مې ورته ورکړ بل هفته بیا ډېرې راکړې وې 100 پاونډه بیا مې ورته زنګ ووم مال پال پیسې دې ډېرې راکړي که بونس وي غلط شوی
4-5 دفعې مې ورکړ ته سړي راوړم کېنولم ما ته وایي دا نور مسلمانان خو ما نه پیسې وایي دکانداران او ته یې راکې ما ورته ویل ګوره زموږ دین کې دغه شیان د خلکو حق خوړل خلکو سره خیانت کول د خلکو پیسې خوړل دا نشته او دومره په صادقانه مو ورته کار کو ته باور وکړه زه چې راغلم ما ته نور ملګرو ویلی وي چې ګوره دا کس چې دی آیرلینډ نه دی دلته به د مونځ او د هغه قصې به نه کوې چې زمانځه وخت دی او روژه ده ما ورته ویل وروره دین زموږ یو برخه ده او دا زه ورته وایم ما چې کله کار زمونږ برخه ده او دین زمونږ او دا خو زما یعنی دی سره دا کار نه لري زه خپل کار کوم صادقانه ورته کار کوم که هر څه مسله ته باور وکړه ډېرو هلکانو مونځونه نه کول صرف د دې د وجې چې پال بسوئ ما زه پال ته لاړم ما ورته ویل مال دغسې مسله ده زه مسلمان یم زه به خپل مونځ کوم او روژې وخت کې روژه ما ته هېڅ خبره نشته ریاض احمد وي ته په چې کوم صادق هغې سیستم درلوده وایي ته چې په کوم صداقت کار کوې وایي او د سیستم کې چې زه ستا کار ګورم ستا زحمت ګورم ما ته وایي ډوډۍ دې خوره مونځ دې کوه روژه دې نیسه چې کله روژه ماته وي ته باور وکړه دا خپل موټر کې کېنسته کار یې کوه ما ته ویل کېنه ته دې روژه ماته متاسفانه باید ویم چې موږ دغه هغه خبره به درته وکړم مسلمان شوی وي الماس تاسو ځان سره پټ ساتلی او دا دین تاسو د خپلو اعمالو د وجې بدنام کړی دی خپله پې عمل نه کوي خلکو ته خپله نه کوي شرمېږي خلکو ته نشي مخکې کولی خلکو ته هم نشي مخکې کولی او بل د مسلمان په جامه کې ته دومره کارونه کوي چې کافر د تا نه نفرت وکړي په همغه هیوادونو کې پیسې ته وهي حال دا چې ته هیڅ شرعي اجازه نه لري د کافر نه پیسې وایي دروغ ورته وایي حق یې خورې خیانت ورسره کوي او ځان ته مسلمان وایي حال دا چې که تاسو تاریخ ولولئ په چین کې په مالیزیا اندونیزیا په دې ساحو خلک چې مسلمانان شوي دا د مسلمانانو تجارانو د صداقت د وجې مسلمانان شوي ځکه د دوی صداقت دا خلک مسلمانان کړي او ډېری خلک ته وګوره چې مسلمان شوي دا د مسلمان د صداقت ځکه په موږ یو اصول لرو یو اخلاقیات لرو هغه اخلاقیاتو د وجې ډېری خلک مسلمان خو موږ هغه اخلاقیات خپل هم هیر کړي دي او بیا پاسېږو داسې کارونه کوو چې ځان ته هم تاوان رسو او مسلمان ته هم نو ډېره مننه ورور جالبه قصې جالبه واقع ده او ډېر خوند کېږي چې تا د خولې اورو راځو مخ ته انګلستان خبرې خو خلاص وي هغه هر څه هغه لیدونکي پوه شوه چې ریاض احمد صافی و څوک څنګه راواوښته او مخکې به څنګه ځي الله دې همداسې په دین او په ایماندارۍ او په صداقت کې قایم و دایم لري موږ تاسو ټول سره امین ماشومتوب په اړه که لږ ووایې ډېر شوخ وایي رښتیا ده ماشومتوب کې ومه ووله شوخ ومه دا لاسونه مې کېدای شي لږ لږ ښکاري دا زویونه مې ټول پریک شوي دي په څه شي باندې بس دا کلی ژوند و جنګ و ونې ته وښیه خلکو باغونه د میوې پټې کړي که والا میوې مې نه دي پټې کړي او سپین ږیری دی الله وبخي ممپلي م ترې پټ کړي و څه رقم پټ کړي ته لاړو دا ممپلي مو ویسته لا خو خو په خاوره کې خاوره کې و هغه خام و هغه م راویسته د بیچاره لور نیولی و او موږ پسې منډې وهل نو بخښنه دې وکړي آیسکریم جالب یې دا و چې زما یو ملګری راغی د فرانسې نه د سره څه میلمانه و دا چې میلمانه راغی ما ته وي دا ورور مې باجه دی وایي دا هلک یې راته معرفي کوي دا مې باجه دی ده ته مې چې داسې وکتلې مالې تا په احمدشاه بابا مینه اول بلاک کې آیسکریم فروشي نه وه وایي وه مالې بخښنه کوله ډېر مفت آیسکریم مې درنه خوړلی دی اوس راته بخښنه کوه آیسکریم به دې مفت خوړه آیسکریم به هلکان کېناستو هلته به یې فلمونه لی آیسکریم چې به مو خو یو به ترې وتلو پیسې به هم نه ورکولې نه ده مې چې ولیدو ما ورته ویل ما ته وي څنګه دې وپېژندلم مالې هلته وخت واړو نه پوهېدلو هغه وخت مالې دا دی مالې آیسکریم مې درنه خوړلي بخښه کوه خندلې اوس وي ټولې پیسې یو ځای راکړه نو دا عموما بیا کابل کې و نو احمدشاه بابا مینه کې الحمدلله ډېر ښه ژوند و ملګري و شوخیانې وې ډېر ښه شوخ وې نو مطلب او هغه وخت واورې وې او منډې د تنډې ډېرې وې یو سپین موټر یا سراچه چې ورته وي غواګۍ چې ورته یو سپین موټر دې هم درلوده وی کومه خاطره کې نه لري ما چې معلومات کړی سپین موټر را سره و دلته دا واوره ډېره وه دا ملګري به و زما یو خالص دی موږ به یو ځای تلو دا سپین موټر به هم په دې واوره کې راته و بیا به هم بریک نیو دا به داسې تاوېده را تاوېده یا به هم دا کو یا به دا اوس خو لاړل نو امریکایانو موټر پسې نه ختلو د لاندې نه به هم نیو دا خو سرک یخه کو نو داسې به یې کشولو وړلو یې نه هغه عربي پوهنتون طرف ته څه به نه ویلې نه اخوانه بیا به هم ده پسې منډې وهلې نوې نوې انګلیسي مې یاده کړې وه های هلو به م ورته کوو دومره منډې م وهلې آخر به یو بوتل اوبه اچول یو تیږې میږې سره هم کله ویشته دی واورې ما ورته اچولې موټر منځ ته هلکانو به داسې واوره ډېرې کړه اچوله یا به هغوی به واورو جنګي کوو ځکه هلته شاوخوا 20 نږدې و نو راتلل په وړکتوب کې خو هغه دې ویلی چې وړکتوب کې هم
ازاري وي سکرین پټ کا خلکو نه نه دا شوخي خو ماشوم دا خو عام وي کنه، دا عام دی. لکه ځینې خلکو زردالو زمونږ کلي کې زردالو ونه موږ غوله کې ویشتې اوس خو بیا به مجبور یو ورځ دی نه زه پښتنې وکړم راځو قمر ته. زما ښه یادېږي چې مور رحمت الله څنګه دا کار دلته شروع کړ، نو ما ریاض احمد صافی ما په فیسبوک کې کتلی و، خو داسې مې نه پېژندل چې ریاض احمد صافی د لغمان دی او هغه ریاض دی اټکل ریاض دی. نو رحمت الله نوروز سره د اړیکه څنګه پیدا شوه؟ د قمر سره اړیکه د رحمت الله نوروز سره یو عمومي یو نړیوال دعوت پروګرام زمونږ هو ډو یو لف په نامه چې چا سره مینه لري، نو موږ به بازار ته وتلو خلکو ته مو ویلې چې چا سره مینه لري، نو هغوی به چا ویلې چې زه خپل نفري سره مینه لرم، چا به ویلې خپل پلار سره مینه لرم، چا به ویلې دا سټریټ کې به هم دا خبرې سرکو کې یو نړیوال دعوت په ټولو هیوادو کې و، په ډېرو هیوادو کې و، 20 هیوادونه ډېرو مینه دا و هو ډو یو لف چا سره مینه لري. نو موږ به دوی ویل چې موږ ته ویل چې ته چا سره ډېره مینه لرې، موږ به ورته ویل چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېره مینه لرو. بیا هغې ویل ولې، موږ به د هغه د اخلاقو مسایل به ویل، د ملګرتیا ډېر مسایل به ویل. نو د دې دعوت ټریننګ روانو چې سکرین کې یو ویډیو راغله، نو رحمت الله نوروز ویډیو لاندې لیکي رحمت الله نوروز هغه وخت مالیزیا کې و چې چا سره ولې تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه لري، د یو څو دلیلونه ویلي، یو ویډیو د ده وه د هندوستان او د ډېر ځای یو ملګري راته داسې کړي وي دا کس پېژنې؟ مال زه نه پېژنم، وایي دا افغان دی. رحمت الله خو ماشاءالله سور دی، هغه هم نه ښکاري که نه، وایي دا افغان دی. مال څه وایي؟ وایي هو. وایي مال چېرته اوسېږي؟ مالیزیا کې. مال دا خبره زه لاړم چې دعوت خلاص شو، مازدیګر کور ته شپې ورسېدم، نو رحمت الله نوروز فیسبوک مې پیدا کړ، ورته مې مسیج وکړو، مسیج مې وکړم الحمدلله موږ دلته دعوت کیو په انګلستان کیو سره کیو. نو هغه هم ډېر خوشحاله شو. بیا سره تماس کیو، تلیفونونو سره تماس کیو. کومه ورځ چې هغه سفر ته افغانستان ته راغلی و هغه وخت زه هم راغلی، بیا راته مسیج وکړو زه افغانستان ته راغلی، مال زه هم راغلی یم افغانستان ته. وایي څه وخت راځې؟ مال دا وخت کې سره برابر شو. بیا ګلبار سنټر کې اول ملاقات سره وشو، هلته یو وړوکی دفتر و. نو د هغې وخت نه زموږ ملګرتیا شروع شوه. احمد ورور ویل چې پلان څه شی دی؟ نو موږ ویل چې راځئ داسې کار کوو چې یو دعوت ټیم دلته هم جوړو، خو دوی دا ورونه باید پوه شي چې څنګه عیسویانو ته دعوت وکړي، څنګه د قرآن نه خبر شي. نو د دې چې ته کله عیسوي سره مخامخېږې بحث کې، نو ته مجبوره یې چې وکړې تحقیق وکړې. نو دلته به ځوانان شي، د ځینې به دعوت کوي، او د باز ته به نوزو اوږدېږي چې د عیسویانو دعوت سیستمونه وګوري او نور وګوري، خو عموما دا باس و. بیا فیصله په همدې شوه چې مو تاسو داسې یو څو ملګري ته پیدا کړئ او څه به زه پیدا کړم چې د میاشتې 10 یا 20 پیسې ترې راجمو او دلته افغانستان ته لیږو، او دلته به یو څوک پیدا کوو چې هغې ته دا دعوت سیستم روان کی. بیا قمر انسټیټیوټ جوړ شو، ایسر په نامه او ایسر، بیا د هغې جواز جنجالو جوازونه واغستل شل، بیا عموما هغه شروع شل. هغه نه وروسته چې دلته راتلو الحمدلله ډېر ښه ملګري مو، ډېر اجي صاحبان دي، الله دې هغوی ته خیر ورکړي، په اروپا کې زموږ ډېر قدر یې کړی، د مسافرو ډېر یعنی ټول که یاد کو ډېر ملګري وو. نو هغوی به چې کله موږ راتلو موږ ته به یې پیسې راکولې 500 پاونډه 200 چې دا هلته خلکو ته ورکوي. نو دا پیسې بیخي ډېرېدلې. نو بیا هغه نه وروسته بحث په دې وشو چې راځئ ولې داسې یو بنسټ جوړ نه کړو چې هغه په نړیوالو سټنډرډ هم برابري، ځکه هلته داسې بنسټونه دي چې 100-200 کاله تېر شوي دي خو کس مړ دی، سیستم روان دی. نو باس پنده و چې رحمت رو غوښته ویل چې داسې یو سیستم جوړ کړو چې که سبا موږ یو نه یو دا کاروان رواني، خود کفایي، نوي ملګري راشي، نوي ورونه ورته راشي، او سیستم جوړ شي، او کارمندان یو هر څه. بیا د همغې توضیح په حساب همغه وخت نه بیا دا داستان شروع شو چې هلته ملګرو سره کېنستلو، بنسټونو سره کېنستلو، هغوی نه مشورې واخیستلې چې 10-20 کاله هغوی په بنسټونو په سیستم جوړونو کې تجربې درلودلې، هغه هم هغوی سره کېنستو. نن دغه دی چې الحمدلله په لکونو ډالرو سرمایه او همداسې د کار ته خبر راغلی ده، د لکونو ډالرو کورونه جوړېږي، پلچک او خیر یتیمانو که نه، دا هغه برکت دی. نن الحمدلله دا شته چې مسجدونه دي او کورونه دي او ځمکې دي او بنسټیز کارونه ډېر زیات دي الحمدلله. نو عموما یو فکر پیدا شو خلکو کې. ریاض ورور تېره میاشت تللی وم هلمند ته تللی وم په نادلي کې موسی قلان او نادلي ولسوالۍ، تاسو ته وی کنه نادلي کې که فکر دی موږ تاسو یو مسجدونه خو ډېرو، خو یو مسجد ته لاړو، هغه ځای کې دا مسجد چې موږ ډېر ښایسته جوړ و، خو هغې کې هغه لوحه د قمر بنسټ لیکل سوی لیکدړه. نو ما ځان سره فکر وکړ چې
داسې ډېر مخلص ورونو په راتګ باندې مثلا ریاض ورور رحمت ورور دلته زوم قمر کم ځای نه کم ځای ته ورسېد تقریبا دا اوس د مساجد د 200 نه مساجد دا وختي مثال د 314 314 د یتیمانو کورونه قمر نوم وایي چې تر کوم کې دنیا تر کم ځای رسېدلی نو دغه د اخلاص برکت ورور الله دې خیر برکت درکړي. ښه راځو وبخې زما د هدف د مداخلې ستاسو په دې خبره کې دا و چې کله داسې احساس کوو هغه وخت کې چې قمر به تر دې حده مخته لاړ شي چې تر نادلي و موسی قلعه او مثال له خبرې دې خوا تر فاریاب و میمنې تر هغه ځای قمر عموما هغه وخت سره پلان همدا و چې قمر بنسټ ته باید ډېر بنسټیز کارونه وشي. یو تجربه چې ډېری ورونو استادانو هلته موږ کوله چې بنسټونه 15 کاله 10 کاله نیسي چې ته علت دی خودکفایي داسې یو سیستم ته ورسېږي چې ستا د ټیم و د هغه جوړ شي نو ته مجبوري دته هغه پلان او اخلاص او ملګري او دوستان همغه برابر کړي. اوس الحمدلله د قمر فکر وکړي چې دیش ولایتو شاوخوا کې کیدای شي مکتبونه مسجدونه مي مکتبونه هم دي کورونه هم دي دا الحمدلله ملګرو اخلاص او کارو زحمتونه و چې دې ته رسېدلی. خدای پاک د نور هم همت درکړي. راځو د خیریه کارونو برخې ته راځو. فقط دا راته ووایم یو پوښتنه ده که نه مخکې له دې چې مړ شي ارمان دې چې په زړه کې چې کاش دا کار مې کړی وای خو بیا مړ وای. والله داسې خاص ارمان نه دی پاتې په ژوند کې عموما خو دا خدمت روان دی دا مهم دی. عجیبه خاص نه ده ارمان نشته نه هېڅ نه باید تیار یې تیار یم ته الحمدلله. ښه والله څوک داسې نه غواړي چې خپل رب سره داسې دیدار انسان وکړي دا غټه مسله ده. د الله ملاقات کنه الله ملاقات دی صحابه او دیدن دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار دی همداسې نور دا پوډکاسټ که زموږ اورندار وګوري موږ ته غوسه نه شي ولې چې ولې ته داسې پوښتنه کوو دا زما دا خاوند مرګ ته تیار دی. نه عموما باید موږ مرګ ته آماده اوسو. مسلمان باید آماده ولې آماده یې ځکه چې ستا نوی سفر هغه اصلي سفر دې شروع کېږي او څوک په دې خفه کېږي چې هلته لاړ شي خپل رب سره وګوري او صحابه سره مجلس وکړي. مرګ نه ویرېږي نه مرګ نه ویرېږم مرګ نه ویرېږم خو شپې مې یو کتاب لوسته دعوتګرانو ته نصیحتونه یو دکتور لیکلي فارسي کې دی مرګ خاتمه ډېره مهمه ده اخر خاتمه او ډېره زیاته ځکه چې ډېری داسې انسانان راغلي چې ټول ژوند یې ډېر ښه تېر شوی خو خاتمه خرابه شوې ده. ډېری داسې راغلي چې ټول ژوند یې خراب تېر شوی خو خاتمه یې داسې شوې چې حتی داسې کسان په دې دنیا کې قصې شته چې 6 میاشتې 3 میاشتې 4 میاشتې هفته مخکې مسلمانان شوي او ژوند ډېر ښه خاتمه هغه شوې او خاتمه ډېر زیات مهمه ده ځکه چې هغه کې بیا بعض بحثونه لیکلي چې ریاکاري او ډېر شیان چې ژوند کې راشي هر څه ریا ته لاړ شي او عموما انسان بیا دا شیطان آخر کې ډېر کوشش کوي. انسان چې مړ شي چاته ځي ملاقات خپل رب ته ځي. رب چا ګران یو هغه نه ولې ویري ولې باید وویري نو دا ګرانښت یو طرفه نه کېږي طبیعي خبره ده چې نیکمل انسان یې هغه الله ته هم خوښي او خو الله ده ته خوښي. کوشش باید انسان دا وکړي چې خپل رب ته ډېر زیات الله دې نور هم دینداري کې برکت در واچوي. موږ ته هم دعاګانې کوو واقعا سړی مخامخ دی صفت خوند نه کوي او بعضې وخت کې چې موږ زړونه تنګ شي یا مثلا کوم مشکل کې سر راګیرو بیا ناست یو موږ ورته ډېر د مینې شیخ وایو بیا شیخ سره ناست یو خبرې کوو پوښتنې ترې کوو. تاسو په ډېرو مجلسونه الله دې موږ تاسو په جنت کې مې یو ځای کړي. امین کې انشاءالله. راځو ورور پوهنتون برخې ته. پوهنتون کې استاد هم پاتې شوی وې څو کله دې استادي وکړه کوم پوهنتونو کې و او تجربه دې څه وه د استادۍ څخه نسبت معاصري دوره ته او که دا داسې لنډ کې درته پوهنتون کې سلام پوهنتون کې هم اوس د ډېرو مصروفیتونو د وجې نشو کولی چې هغه استازي مخته ویسو او زما ډېره مینه استازي سره ځکه چې هغه کم کوشش چې انسان کوي یا کم هغه کم علم یا کم مسلک یا چې شی ته لوستی دی دا یو امانت دی ځکه دا به ته یو بل مسلمان ته هم رسوي. نو زما هدف همدا و چې زه باید پوهنتون کې استاد اوسم تر 12 بجو پورې 12 نه وروسته که کوم بل ادارې سره همکار پاتې کېدی شم باید پاتې شم. خو اوس د ډېرو مصروفیتونو د وجې لږ وخت کېږي مې چې استازي پرېښې مخکې وم پوهنتون کې وم سلام پوهنتون کې مې استازي وه تر 12 بجو پورې 12 نه وروسته بیا قمر ته راتلو. مصروفیتونو د وجې پوهنتون پرېښی او اوس چې کوم مصروفیت او مسؤلیت په غاړه دی نو نه دا ډېر دروند دی ډېر زیات دروند دی حد نه ایسته.
په حیث د پوهنتون استاز د افغان ځوانانو هغه 15 لوی ضعفونه یا کمزورتیاوې کومې دي؟ ځوانان ستونزې خپلې لري، بې هدفي ده، کله یو رشتې ته منډې وهي، کله بل رشتې ته منډې وهي، کله کله دا ملامت هم نه دي، جامعه هم دغسې، ستونزې هم داسې، مکتب متاسفانه سیستم هم داسې، ټولنه هم داسې، غریبي، فقري، اقتصادي جنګ، مشکلات، اقتصادي ستونزې. نو دا ځوانان هم کله کله سړی نشي ملامتولی. هغه مسیر خپل اصلي مسیر ورک کړی. وروسته اوس یو فکر وکړه، یو ځوان دی مکتب کې دی، مورې مریض یې، پیسې ورسره نه وي، کار زمینه برابره نه وي، یا مثلا بې هدفي، کله څه ناڅه ځوانان ملامت وي او څه ناڅه بیا هغه سیستم ملامت وي. خو ځوانان بیا کله کله په دې ملامت چې کوشش نه کوي، زحمت نه وباسي. دلته ګوره هېڅوک ډېری رستوران کې کار نه کوي، ډېری هلکان دي کراچۍ به نه چلی، ډېری ځان ته به یو څه، خو نورو هېوادو ته چې لاړ شي بیا یې ټول هر څه کوي، هر څه کوي، وطن کې نه کوي، وطن کې نه کوي. حال دا چې ورته شرم ښکاري، شرم ورته ښکاري. او دا تر ټولو لویه ناکامي زما فکر استاز همداسې ده. همدا ده. یعنې ځوانان باید، ما حتی بعضې محصلین نه پوښتنه کولې، 10,000 افغاني پلار ورته د جب مصرف ورکو، پوهنتون فیس ورکو، بس راځه وځه. ما ورته ویل ته خو هېڅ ستونزه نه لرې، نو ته ولې درس نه وایې؟ یعنې ته هر څه لرې، پوهنتون فیس درکوي، پلار فیس درکوي، خرچه درکوي، هر څه درکوي، ته ولې کار نه کوې؟ ولې 12 بجو نه بعد شی کوې؟ ډېری بعضې یا پبجي وهي، یا به گیم وهه، یا به بیرون ناستي، یا به چکري، یا به ټیک ټاکي، او ډېری شیان. هغه 3 کتابونه استاز، کتابو سره خو پوهېږم چې شوق علاقه لري او زیات مطالعه هم لري. هغه 3 کتابونه چې ستا په ژوند کې ډېر تاثیر راوستی در باندې کوم دي؟ نومونه یې واخله چې نور خلک. کتابونه خو عموما اول به ډېری کتابونه دي، که هغه د سیرت کتابونه ووایو، د سیرت کتابونه هم دي همدغسې. خو زه باید لنډ داسې ووایم چې 3 کتاب به یې نه کړم. زه وایم چې یو انسان اول باید د قرآن په معنا او په ژوند باید ځان پوه کړي، بیا ورپسې د صحابه او سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو نه همدغسې لاړ شي، د ائمه او همداسې ژوند دا ولولي. بیا که نور کتابونه راځي، بیا ډېری کتابونه دي نو چې هغوی کولی شي په انګلیسي کې هم پیدا کړي، او اقتصادي برخې دي، او تاریخي برخې دي، او کتابونه شته چې بیا دوی کولی شي مطالعه کړي انشاءالله. مصروفیتونه ماشاءالله ښه زیات دي، ځکه چون ماته معلومیږي خصوصا د قمر بنسټ چې کوم مصروفیتونه دي، پروژې دي، کنټرول، دا هر څه اسانه نه کېږي. او دومره مصروفیتونو سره سره مطالعه کوې؟ او زه هره شپه مطالعه کوم. څومره؟ ډېر، یعنې 2 صفحې، 3 صفحې، 10 صفحې، هر څونه. خو کتاب کې کله کله دومره ننوځم چې بیا رانه وخت هم هېري. ما ځان ته دا سیستم داسې ټاکلی چې عموما مسؤلیتونو سره سره، مصروفیتو سره سره، هره شپه یعنې زه باید مطالعه وکړم. او کتابونه بعضې وخت فیسبوکونو کې شریکوم، یو ملګري راته مسیج وکړو، وایي استاز چې کوم کتابونه تا لیکلي او د هغې نه ته لیکنې کوې، د دې دا 10 واړه کتاب ما امریکا ته ځان ته غوښتي او زما ژوند دې بدل کړی. او دا هدف دی، یعنې د دې کتاب لپاره نه زه پیژنم چا لیکلی، خو چې کتاب ولولم، ښې خبرې ته اخلم، نشروم چې دا خلک ترې استفاده وکړي. او یوازینی شی چې ارزانه دی افغانستان کې هغه کتاب دی. ډېری ورونه وایي چې پیسې، یوازینی شی چې ارزښت نه لري هغه هم کتاب دی په افغانستان کې. او ډېری ورونه وایي چې پیسې نه لرو. ما به ځوانانو ته 40 افغانۍ د انرژي څکي، باور وکړه ملګرتیا ته چې شي، بیا کړایان هم خوري او چکر هم وهي، هر څه کوي، خو 200 افغانۍ یو کتاب څوک نه اخلي چې هغه ستا ژوند هم بدلوی شي، او انرژي هم درکولی شي، ذهن هم آرامې، روح هم آرامې، هر څه. کتابونه شته ځوانانو لیکلي، پیدا کوی شي. اوس مال کوم کتاب لولې؟ اوس مې یو دري کتاب شروع کړی، 1500 صفحې دی، پنهای برای دعوتګران. ټول دعوتګرانو ته نصیحتونه او خبرې کړي، او جالبه پکې دا ده 200 صفحې مې لوستی، ته باور په الله وکړه چې هر څه ویلي دا په دې دعوتګرانو کې، یعنی که یې ښه پوینټونه هم ویلي او که منفي، دا په انسان په وجود کې احساس کوي. شپې مې چې ولوسته، د آخري شپې قصه مې چې ولوستله، هغه دا وه چې کله کله دعوتګران د خلکو د خبرې د وجې خپل مسیر نه لرې کېږي. وی زه د عالم خپله وی زه هغه د یو ابن قیم رحم الله یا چا قول راغستی چې زه وی ورځې 80 ځوانان راتلل ما سره، یعنی ژوند یې بدلېده، توبه یې ویستله. وی شیطان په ما دومره کار کو چې تا څه ضرورت دی دې خبرو ته او دعوت ته او دا قلارې کښېنه، د الله عبادت وکړه، فتنو وخت دی.
یعنې دغه د ځوانانو د بدلون مسیر ډېر وی کوشش کو په دې خبرو چې زه دغه لاره مکمله پرېږدم. وروسته وی په ده پوه شوم چې ما خلوت ته وړي چې زه تنها پاتې شم او الله ته عبادت وکړم او دا اویا ځوانان چې د ورځې ژوند بدلیږي ده نه مې پرېږدي دی ګمراه شي. نو کله وی په دې یو سانه په انسان باندې راځي چې ته د خلکو خبرو نه دومره متاثره شي چې ته وایې چې راځه نو دا مسیر نور پرېږده. نو عموما ښه کتاب دی. ښه کتاب. ښه مننه. یو کاروبار دې شروع کړو، یو رستورانت دی په احمد صاحب بابا مینه یار جان قیمت کې شروع کړو په نامه د اخیر رستورانت. موږ هم راغلو، ډېر ښایسته شودو چای دې پکې ورکوه او خپله دې هم کله کله ودرېدلې پوهنتون کې د درس هم ورکوه، بیا به ودرېدلې هلته کار دې هم کولو. هغه رستورانت اوس هم شته که ناکامه شوې پکې؟ هغه رستورانت چې کله موږ شروع کړ 9 میاشتې په پسې مې ګرځېدو. اول خو ځای یو مشکل ځای هم پیدا کړ، بیا الحمدلله ډېر ښه روان و. یعنې ته باور وکړه 6 میاشتې په اوایلو کې موږ خپل مصرف ویسته. بیا دغه څه قوانین راغل، مخکې کو شاته کو، دا یوټیوبران هم زیات شل، دا جنجالونه هم زیات شل. خو عموما کله ناکامۍ طرف ته لاړه چې زه مصروفه شلم، زه به هلته نه تلم. موږ به په مسلمانانو ښه ګمان کو چې دا هلکان به صحیح کار هم وکړي. بعضې وخت هغوی کار صحیح نه کو، خلکو به شکایت کو او ملګري چې به راتلل هغوی به هم شکایت کو چې دلته مشتریان به هم شکایت کو. او زما وخت هم ورته دومره نه و چې زه باید هره ورځ هلته تللی وی. نو دغه د وجې مجبوره شلم چې په تاوان دې خرڅم کو. یو خبره دلته ما سره چې کاروبار کې مهم څه دی؟ صداقت، وخت ورکول کاروبار ته، او سټاف یا مثلا پرسونل ښه خلک هلته تعینول. عموما ډېر مسایل دي اوس که ډېر نه ځو، ډېر مسایل دي په کارونو کې. اول د نظافت مسله که وګورې ډېر دی. که کاروبار کې ته باید اخلاص ولرې، په کاروبار کې ته باید دروغ ونه وایې، په کاروبار کې ته باید خلکو سره دوکه ونه کړې، ته باید چل ونه کړې، ته باید کارمندان دې تکړه یې، صحي نګانه باید ښه یي. که ته غواړې او صحیح صادقانه مخکې لاړ شي، او که هسې خلکو ته دوکه ورکوې او هر څه خراب خرڅوي او بیا که څوک راځي هغوی ته هم پیسې ورکوي او بیا دغه ستونزې نه چې صداقت پکې نه وي، یو ځای کې چې ستا آخرت پکې خرابېږي او عموما سخته یي که نه. خو مهم دا دی چې کاروبار انرژي غواړي او ښه خبره ده. ځوانان باید وړې خبرې نه شروع کړي. ډېری ځوانان دي لږ شي نه شروع کوي. کاروبار ښه مسلک دی، خودکفا شي، تجارت ډېر ښه دی. باید ټول ځوانان تجارتي فکر ولري. ډېری سره د $1000 موبایل شته خو کار وایي نشته. خو که دغه موبایل دا خرڅ کړي او باور وکړه زه به سبی مارکیټ ته تلم، ډېر وختي ملازان د سودا به مې راوړله. داسې هلکان مې ولیدل چې مارکیټ کې میوه یې اغوستله، په کراچۍ باندې بیرون ایستل، تر 8 بجو پورې 1500 افغانۍ پیدا کولې. هر ورځ سهار هر ورځ د میاشتې څو شوې؟ 15000 افغانۍ شوې. خو هغه احساس ورسره و. نو زه دا وایم کاروبار ډېر ښه دی. هر ځوان چې غواړي چې کاروبار وکړي، یو وړوکی کار د شروع کړي، دا ښه دی. خو د مصروفیت د وجې ما نه پاتې شو او ښه کامیابۍ ته روان و. کامیابۍ ته هم روان و او چې خپله نه اوسې بیا ډېر سخته مشکله ده. کاروبار کې باید شامل اوسې. باید اوسې. اوس کوم بل کاروبار لري؟ نه اوس نه لرم. اوس یوازې قمر کنټرولوي؟ اوس 40 ساعته دلته وقف یم. الله دې ته خدمتونه قبول کړي. ریاض ورور، زه فکر کوم وخت زموږ او ستاسو په ختمېدو باندې دی او خبرې خصوصا قصې د ډېرې جالبې وې او واقعا ډېر غټ درس پکې پروت دی. ځکه یو ځوان بیا د ځوانۍ په جوش کې چې هغه ته ټولې زمینې مساعدې وي، هغه ته هیڅ شي کمبود نه وي، دا په یو مسیر باندې روان وي، بیا هغه مسیر یو ناڅاپي بل طرف ته بل لوري ته بدلیدل، دا سادي خبرې نه دي. هر سړی دې په خپل ګریوان کې فکر وکړي چې یو سړی په داسې لارو روان وي چې هغه لاره انسان کندې ته بیایي او داسې ملګرو سره چې همیشه هغه سره موجود وي. او په عام کې باید موږ وایو چې بدو ملګرو نه ځان ساتل یا ځان لرې کول دا ډېر زور غواړي. نو واقعا موږ ډېر شیان زده کړل. الله دې اجر درکړي. مننه وخت راکولو نه دي. امید دا لرم چې ځوانانو به ډېر څه ترلاسه کړي، خصوصا هغه ځوانان چې لارې ورکې کړي دي، هغه ځوانان چې همیش لپاره په دې سوچونو فکرونو کې چې موږ د دنیا ته څه لپاره راغلي یاستو، اوس کوم طرف موږ روان یو. نو دا پوډکاسټ چې تاسو وګورئ انشاءالله ډېر څه پکې شته. مسیرونه بدل کې خپل راځئ د الله لور ته. انشاءالله الله ډېر غیرتي ذات دی، د مخې به مو رڼا وي. ریاض رور ماشاءالله الله ته یې څومره خدمت واخیستلی، که تر اوسه پورې په لندن کې اوس به نه لندن کې هم ښه وم که نه ښه به وې. اوس یې زړه کېږي چې بېرته لاړ شي؟
هر ځای خپل خوبي او هغه لري، بدیانې لري، خو عموما د هغې ځای خوبي به اول به منفي ته نه ځو، خوبي ته به ووایو دا دی چې وخت ډېر ارزښت درلوده. دا یو. دوم د امت فکر و انسان سره، دلته لږ لږ سړی نیشنلیست غوندې شي او دا امت همیشه به موږ د امت یعنی سوچ به دا نه و چې څنګ کې د څوک ولاړ دی. همیشه اوس که د یو چا سره د جنګ جنجالي چې خیر دې ورته ورسوه، ښه مسلمان ته هم کنځا کوي. موږ داسې یو فطرت لرو متاسفانه. او وخت ارزښت ډېر زیات و، یعنی په ثانیو باندې و، ژوند ته د برابر یعنی ملګري و، دوستان و، امکانات زیات و، پرمختګ د ډېر کوی شو. یعنی خپل خوبیانې لري. بدي دغه یو څه ستونزې وې. وبخه مخکې مې چې پروګرام به سره راټول که فقط یو پوښتنه مانه پاتې شوه چې په انګلستان کې داسې یو خاطره راته ووایه چې ته ورته ژړېدلی. والا ژړاګانې خو ډېرې کړي، قصې هم ډېرې دي. زه 2 شیانو ډېر سخت خفه کړی اوس مې په ذهن کې دي. یو د سوریایي یو ماشوم درد و، هغه وخت کې چې په سوریې باندې حملې، نو دته هغه مور او پلار څوک یادېده، نو هغه سانه دا په انګلستان کې و، دا په هلته وم، خو نه لکه کلیپ ویډیو له لارې. یو هغه ډېر زیات دردولی ما او ډېر سخت مې ورته ژړلي. او یو قندوز کې په یو مدرسې باندې بمبار شو، حافظانو فراغت غونډه، هغه صحنه اوس هم زما په ذهن کې ده. یعنی هغه ماشومان، هغه ځکه ما هلته به دا فکر کو چې دوی خپل آرام دلته ناست دي او بچیانې دي، د دوی اولادونه به پارکو کې منډې وهي او زموږ اولادونه متاسفانه وژل کېږي، کورونه یې بمباریږي. هغه قصې به چې دوی کولې، ځکه هلته موږ ډېر کتابونه لوستل، بیا د دوی هغه سټراټیجیانې به یې ویلې د انګریزانو. نو ما به 2 تصویره ذهن کې و. یو تصویر د دوی خپل ماشومان او پارکونه او مزې، او بل تصویر یو افغان ماشوم چې ټوټې ټوټې او تیکه تیکه و. نو دا 2 تصویرونه مې اوس هم، هغه ماشومان مې هم ذهن کې دي، هغه مدرسه مې هم ذهن کې ده. چې کله هم قندوز ته ځم، یعنی ډېر سخته دی چې دا ذهن نه وباسي، همیشه ذهن کې. هغه بعضې ډېر دردونکې قصې خو واقع هلته وې، خصوصا یو فکر کوم یتیم ماشوم پکې و، یتیمان پاتې وو. هغه یتیم ماشوم د فراغت غونډه وه. اوس ډېری خپل اقرار کوي چې څومره بېګناه انسانان وژل شوي، که نه خپل تحقیقونه اوس هم شوي دي، د استرالیایي او نورو. ډېره مننه استاد ریاض احمد صافی صاحب، الله دې اجر درکړي او د خپل قیمتي وخت یې موږ سره دلته ضایع کړه. او بیا هم وایم الله دې تاسو نه راضي شي، خدای پاک دې نور هم د خدمت کولو توفیق درکړي. دوستانو په دې هیله او په دې امید باندې چې پوډکاسټ نه مو ډېر څه ترلاسه کړي، ډېر څه مو پوه شوي یاست په ډېرو شیانو باندې، او کمنټ کې راته ولیکئ زموږ څه نیمګړتیاوې نواقص وي، دا ټول کمنټ کې انشاءالله آینده پوډکاسټ کې به که بهترینه نصیحت هغه باندې به عمل کوو، او که نیمګړتیاوې هغه نه به ځان ساتو. همدارنګه راتلونکې خپرونه کې څوک میلمانو کو دا هم کمنټ کې کوي. انشاءالله د بلې خپرونې پورې په لوی رب مو سپارو. السلام علیکم ورحمة الله.